درنو لیدونکو، نن درته د معلوماتو نه ډکه ویډیو لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. 3 طالبانو پر یوې امیدوارې میرمنې ډله ییز ناروا تیری کړی. د خبریال ویبپاڼې په راپور کې راغلي 3 طالبانو په سرپل ولایت کې پر یوې روغتیایي کارکوونکې امیدوارې میرمنې ډله ییز جنسي تیری کړی. د سرپل سیمهیز چارواکي وایي د طالبانو د ډلې نه 3 غړو تیره شپه د سرپل په مرکز اړوند لغمان سیمه کې د روغتیایي کارکوونکي واکسیناتوري پر کور دننه شوي وو. د یادې میرمنې خاوند یې وهلی، ټکولی او پر میرمن یې جنسي تیری کړی. د سرپل د والي ویان وایي تر اوسه په ډاګه نه ده چې طالبانو ولې پر یادې امیدوارې واکسیناتوري جنسي تیری کړی. له دې 3 کسانو 2 یې له سیمې تېښته کړې چې طالبان یې هم په لټه کې دي. لغمان سیمه د سرپل ولایت مرکز ته نږدې پرته ده چې د طالبانو د مرکز په نوم هم یادېږي.